الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یو سل ویشتم نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې د خوب په وخت کې به مومن مسلمان دا څه وایي. په دې باب کې دریم نمبر حدیث ته عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ته دا وی: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. نبی صلی الله علیه وسلم وو چې شپې مونځ به کوو 11 رکعاته. بل روایت کې راځي که رمضان به او که رمضان به نه و، یعنی که د روژې میاشت به و که د روژې میاشت به نه وه، نو نبی صلی الله علیه وسلم به په ټولو حالاتو کې د شپې مونځ 11 رکعاته کوو. او عائشه صحابه فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ دا دومره اوږد او دومره ښایسته و چې د هغې تپوس دا مه کوه. نو د الله پیغمبر به شپې مونږ دا 11 رکعاته کوو، قیام اللیل، تهجد. فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفیفتین. نو کله چې به صبح صادق راوختو د الله پیغمبر به 2 رکعاته مونځ وکړو، خو داسې به یې وکړه خفیفتین، سپک به یې وکړه، لنډ به یې وکړل. دا به د سهار د هغه کم 2 رکعاته سنت چې دي د فرض مانځه نه مخکې هغه به یې وکړه. ثم اضطجع على شقه الایمن. بیا به د دغې سهار د 2 رکعاتو سنتو نه وروسته به نبي صلی الله علیه وسلم په خپل ښي طرف باندې لږ ډډه ولګوله، حتی تر دې پورې یجیء المؤذن چې اذان کوونکی به راغی فیؤذنه، نو هغې ته به اجازت د اذان ورکړی شو او هغې به اذان وکړو، د هغې نه بعد به اقامت وشو، جمع دا به ودرېده. یعنې دې روایت کې د نبي صلی الله علیه وسلم ښایسته طریقې موږ ته دا ښودلی کېږي. یو دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شپې مونږ دا 11 رکعاته کوو، او د هغې طریقه کار به داسې و چې نبي صلی الله علیه وسلم به 2 رکعات هم کول، 2 رکعاته به کول، آخره کې به 1 رکعت وکړو، هغه به وتر شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجعلوا آخر صلاتکم وترا. تاسو د شپې مونځ خپل اخرنی هغه وتر تاسو وګرځوئ، دا بهترین هغه وخت او بهترینه طریقه د وتر کولو ده. او نبی صلی الله علیه وسلم داسې هم کړي، 4 رکعاته کړي دي، بیا 4 رکعاته کړي دي، او بیا دغه شان ته 2 رکعاته کړي، 1 رکعت اخره کې وتر کړي. دا طریقه هم د رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده. او دا د سحر مونځ د سحر 2 رکعاته سنت نبی صلی الله علیه وسلم د سحر سنت چې کړي دي دا ډېر زیات لنډ او سپک کړي دي، داسې نه کړي چې هغې اوږد کړي دي. او نبی صلی الله علیه وسلم روایت کې فرمایي د سحر دغې سنتو باره کې: رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. د الله پیغمبر فرمایي د سحر دا 2 رکعاته مونځ یعنی سنت یادوي، د فرض مونځ نه مخکې 2 رکعاته یادوي. د الله پیغمبر فرمایي د دې دومره ثواب دی او دومره درجه ده د الله په نزد باندې چې خیر من الدنیا وما فیها، دنیا نه هم غوره او په دنیا کې څه شی دي د هغې نه هم غوره. یعنې زموږ استاد تصور کې صرف د دنیا او د دې زیب و زینت او ښایست راځي، یعنې دې نه غوره اجر دی. الله ته مهم د الله دې موږ تاسو له راکړي. بل روایت کې د الله پیغمبر فرمایي: لهما احب الی من الدنیا جمیعا. دغه 2 رکعاته د سحر سنت د الله پیغمبر فرمایي وی دغه دواړه چې دي دا دواړه ما ته ډېر زیات غوره دي دنیا کې چې څه شی دي د دې ټولو نه، د دې ټولو نه ما ته دغه 2 رکعاته مونځ دا ډېر زیات غوره دی. یعنې د هغې ثواب هغه چې څه وایي د الله د خوا نه وي، یعنې الله ته دې ثواب او درجه ډېره زیاته لویه ده. مؤمنانو مسلمانانو پرېښودل دي په کار. چا نه د سحر سنت هغه قضا شي، هغه لاړ شي او جمع د نه ولاړې جمع راټینګه کو، جمع سره مونځو که فرض تا وکړه د هغې سره،
دا غې نه بعد قضا راوړه لمر راوخي دا غې نه بعد قضا راوړه خو باغې کې اوسو سنت دادي سحر دي سنتو کې یو د سحر د سنتو لپاره عام سنتو کې بهترین سنت داري سړی کور کې وکي جمعه ته سنت دا راوړل دا سنت نه دی بلکې سنت کول په کور کې کول دا بهتر دی بل د سحر په سنتو کې بل سنت دار چې لند به کوي مؤمن مسلمان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لند کړی دي عائشه صدیقه ویلا ادري اقرأ فيهما بأم الكتاب ام لا روایت مسلم دی عائشه څنګه فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم به سحر د 2 رکعات سنت دومره لند کول وی ما ته په پته نه لګیدل چې د الله پیغمبر سورۃ فاتحه په دې کې ورسره کوي ولستله دومره لند نبی صلی الله علیه وسلم د سحر د سنت دا بکول او دریم سنت د سحر د سنتو کې دادي اول رکعت کې قل هو الله قل یا ایها الکافرون سورۃ لستل او په دویم رکعت کې قل هو الله احد سورۃ لستل قل هو الله احد هغه برابر د درېمې حصے د قران سره دی قل یا ایها الکافرون سنت دا برابر د ربع د قران سره دی څلورمې حصے د قران سره دا برابر دی او به د اغینه بعد کله چې د سحر 2 رکعات سنت تا وکړل پم دغه جانماز باندې سم دس هغه پریوزا او خپل دغه خي طرف باندې لټړه د شانته ولګوا دام یو قسم سنت دی نبی اسلام هغه دا کار کړی دی تلک ډړه ولګوا الله تعالی به تعالی په دې باندې لس نه کوي درکې الله دې موږ تاسو توفیق راکړي 3 نمبر حدیث ته حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمای وکانه النبي صلی الله علیه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ونبي صلى الله عليه وسلم عادته کله چې با اغه د شپې ډډه ولګوله وضع يده تحت خده نبی صلی الله علیه وسلم با خپل دغه شانته دا وضع يده تحت خده نبی صلی الله علیه وسلم د خپل داخلاس هغه دغه شانته دی خي طرف اننګی لاندې کې خودو په داسې طریقه به ودش یعنی و د لاس دا ویل کېږي دغه شانته دی ټول دی مړوند دی ټول دی مټ ته ویل کېږي لاس یعنی دې سم کولای شي چې د خپل دی مټ باندې لاس کې دي ځینې علما تفسیر داسې کوي ځینې علما تفسیر داسې کوي او دا راجح قول معلومیږي ید ویل کېږي دی لاس ته دی کف ته ویل کېږي دی ته ورغوي ته ویل کېږي نو بهترینه طریقه دا ده چې د خپل خي ورغوي راواخلې او دغه انګیلان د کې د په خي طرف باندې او په دې طریقه باندې دغه شانته مؤمن مسلمان ودي شي دا نه ځینې علما اکثر علما دې ته ترجیح ډیره ورکړه ید دلته ذکر دی ید نه مراد وي دغه شانته دا د خپل خلاص دا کف مراد دی ورغوي مراد دی چې ورغوي سره د خپل شانته خپل انګیلان د کې دي او هغه دغه شانته پریوزي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دغه طریقه منډړه ولګوله ثم يقول به ویلا اللهم باسمك اموت واحيا څومره اسانه دعا ده اللهم باسمك اموت واحيا یا الله ستا په نوم باندې اموت موت مراد دلته خوب دی یا الله ستا په نوم باندې زه د کېږم دا خوب شروع کوم واحيا والله ستا په نوم به پاسېږم د خوب نه دا دعا یاد کړئ اللهم باسمك اموت واحيا دا دعا به نبی اسلام الله اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د خوب نه پاسې د قال د الله پیغمبر بویل الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور حمد او ثنا صفات دي خاص الله لا چې هغه ذات ته منګه ژوند کړو روسته دا غنا چې الله منګه ود کړو منګه مړ کړو واليه النشور دی الله تر ته ورګرځیدلی دی الله ته ورزو یو دعا دار چې الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور بل دعاء بل ځای کې راځي روایت ترمذی کې امام البانی ولا هغه حدیث حسن کړل او صحیح روایت دی ابي هريره فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا استيقظ احدكم فليقل کله چې یو کس په تاسو کې د خوب نه راپاځي هغه دا دعا وي الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره دا دعا مرغله حمد او ثنا ذات لره چې هغه ما تخبر روح واپس کو بده ژوند کړم وعافاني في جسدي او زما په دې بدن او زما په دې بدن ته سره کړی دی هغه صحت را کړی دی عافیت را کړی دی واذن لي بذكره والله ماته اجازه راکو او دغه شان ما ته توفیق راکو د خپل یادولو دام خسته دعا ده یعنی اره دعا چې جایز دکړه یو دعا ده چې الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور بل دعا ده الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره دعاګان راغلي دي یعنی نن دا طریقې مونږه یاد کړل الحمدلله چې
یو به نبی صلی الله علیه وسلم سره سهار سنتو هغه په کور کې کول او بل دا چې لنډ به کول او بل دا چې اول رکعت به قل یا ایها الکافرون سورۃ لستو او دویم رکعت کې به قل هو الله احد سورۃ لستو او بل دا چې کله به نبی اسلام سهار سنت وکړو لږه شانته ډډه به په خپل خې طرف باندې ولګوله او بل طریقه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله ماسختن هغه به خپل د پریوتلو ځای ته لاړو دغه شانته په خې طرف باندې به ډډه ولګولو پرې به وتو او د خپل لاس به د خې اننګي لاندې کو او نبی صلی الله علیه وسلم د پریوتلو وخت دا دعا ویله اللهم بسمک اموت واحیا یعنی هغه مخکې چې پرون کوم دعا ولستل شو هغه ویل پکار دي او دا دعا مې ځکه ول پکار چې اللهم بسمک اموت واحیا او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم را پاسې دا دعا به ویل چې الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور یا دا دعا او یا دا دعا چې الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكري